سیګار په طالبانو د غلا دعوا کړې او ویلي دي چې طالب حکومت په میلیونونه ډالر غلا کړي دي. خو طالب چارواکي د اسانتیا د برابرولو خبر ورکوي دا چې طالبانو له څه شي غلا کړي او خپله د کومې اسانتیا ادعا کوي. راځئ په دغه راپور کې تر پایه واورئ. د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د امریکا ځانګړې ادارې سیګار د سې شنبې په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې وویل چې طالبان د افغانستان خلکو ته د امریکا له بشري مرستو ګټه پورته کوي او په دې مرستو کې خپله ونډه اخلي. خو بلخوا د افغانستان د اقتصاد وزارت د مرستو د ویش په بهیر کې د اسلامي امارات د ونډې په اړه د سیګارو وروستی راپور له حقیقته لرې بلي او رد کوي او ویلي دي چې موږ په مرستو کې ونډه نه اخلو بلکې اسانتیا برابروو. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې اسلامي امارات هیڅکله د مرستو د ویش په بهیر کې مداخله نه کوي او پر نړیوالو بنسټونو فشار نه اچوي بلکې هڅه کوي چې د مرستو د ویش په بهیر کې نړیوالو مرستندویه بنسټونو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.